ملک دپاره موږ د زړه نه دعا هم کوو او د زړه نه خوشحاله هم وي د زړه نه خوشحاله هم وي او د الله پاک نه به هم دا دعا کوو چې الله پاک د پاکستان یعنی یو فرد ته ماشوم ته غټانو ته دا خوشحالي بار بار الله پاک نصیب کړي نو په دې باره کې موږ د الله پاک نه د دې ملک دپاره دعا هم کوو او د زړه نه خوشحاله مې چې الله پاک بار بار د خوشحالي زموږ نصیب کړي د افغانستان او د پاکستان پښتنو ته زموږ یعنی د ورورۍ د زړه د کومې دا پیغام دی چې موږ پاکستان او افغانستان دا موږ یو ورونه او یو ینی او یو خلک او د دې دپاره دعا کوو چې څوک زموږ او ستاسو د یعنی د جدایي کوشش کوي نو په دې باندې موږ د زړه نه هم خفه کېږو او د الله نه هم غواړو چې موږ د الله پاک نه جدا کوي دا یو خاوره ده یو ورونه پاکستان افغانستان یو ورونه او یو ینه ده او یو ایمان ده یوه خبره ده هر طرف ته واړه ماشومان سپین ږیري ځوانان ټول خوشحاله دي او په دې خوشحاله دي چې الله پاک پاکستان ته په دې ملک کې داسې یوه ازادي ورکړل ده چې حکومت هم آزاد دی عوام هم آزاد دی هر چا ته جمهوریت میلاد دی هر چا ته خپل حق میلاو دی او ډېر ښه په خوشحالۍ سره خپله زندګي تېروي او پاتې د افغانستان د پاکستان دا خلک چې دي دا یو ورونه دي یو ینه ده یو اډوکی دی دا نه پخوا باندې چا جدا کړي نه به اوس جدا کړي نه جدا کېدو والا دي انشاءالله العزیز